هر چاته څوک د زړه خبره نه کوي جانانه هر چاته څوک د زړه خبره نه کوي جانانه خبرې له خو ځان له یو سړی خلک ساتي او ته ګوره زه او ته په دې وطن کې م ژوندي یو ته ګوره په ورونو کې م خدای خلک ساتي دغه دوه شعرونه او کلام دا دی چې رنگونه رڼاګانې خوشبویي در پسې ګرځي رنگونه رڼاګانې خوشبویي در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي وک سترګې به تا څنګه د جهان کړي له نظره یو وک سترګې به تا څنګه د جهان کړي له نظره او تاویږي درنه یاره سپېلني در پسې ګرځي تاویږي درنه یاره سپېلني در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي ته هم لکه چې د کشمالو د ګل د ذاته یا ته هم لکه چې د کشمالو د ګل د ذاته او پتا باندې میندې خاپیري در پسې ګرځي پتا باندې میندې خاپیري در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي رندان خو میخانه کې د ساقي سترګو ته ګوري رندان خو میخانه کې د ساقي سترګو ته ګوري او یو ته داسې میخوري چې ساقي در پسې ګرځي یو ته داسې میخوري چې ساقي در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي خبرې دي خوږې دي ځکه خولې ته دي درخیږي یا خبرې دي خوږې دي ځکه خولې ته دي درخیږي او خبرې ډېرې مه کوه میږي در پسې ګرځي خبرې ډېرې مه کوه میږي در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي ته هم د لیونتوب د علامې نه خالي نه یې یا ته هم د لیونتوب د علامې نه خالي نه یې او ته نه ګورې چې نازلې ونې در پسې ګرځي ته نه ګورې چې نازلې ونې در پسې ګرځي دا ځکه خو نظر د هر سړي در پسې ګرځي ډېر زبردست قدرمنو کتونکو ناصب دی ښه ناصب ډېره مننه اتل جانه جادوګر غږ لري او الله پاک ولې یو ښایسته او خوږه غړۍ ورکړې ده او شعر و شاعري داسې کوي یو کړنګېدلې او کوټلې شاعري کوي نو اخیره کې د رباب یا ستار سره مو شوق دی موسیقي خو د پښتو چې کم آلات دي او هغې کې کم سازونه را پیدا کېږي او غږېږي او محفلي نو هغه ټول په ما یوازې نه زما باندې خو ډېر ښه لګي او په ټولو پښتنو باندې ښه لګي او موږ کله کله لکه خامخا لکه وخت ورکوو چې موسیقي پکې واورو زما په خپله باندې چې دی رباب ډېر زیات صحیح ده ناصب ډېر مننه چې تاسو وخت راکړلو میلمانه راغلي دي او انتظار کوي قدرمنو کتونکو د بل پروګرام پورې زه ورته ورکړې اجازت د لوی الله پاک